نو زه وایم چې کم سړی محنت کوي د هغې سیله پکاري نو خامخا ملګرو چې دی دونه محنت کوي او دی راځي انټرویو اخلي او هغه انټرویو بیا تاسو ته په سکرین باندې ږدي نو خامخا یو لایک یو شیر او یو سبسکرایب خو خامخا اتوماتیک پکار دی. زه یم ګل خان د زمانې وینه مې ماش دانې وي خوري به هندوانې او ته یې ربانې را پاسه شبانې بیا به خلکو ټکې بانې دا دې څه وایي هلکه 60 سال لکه عمر شو دا 30 پکې ما په خپله خوښه تیر کو باقي خو تاسو ته ښه پته ده. یاره بس لنډه غونته کې پېژنګلو زما دا ده چې ګل خان واین زما چینل دی او علي خان زما خپله نامه ده. لکه زه بیا هم خدای پاک ته ورته پکې اوس خیر واچي سړي اوس واده کړی دی نو بس نه خوشحاله دی او نه خفه دی. دا داسې کار دی زمونږ خپل فیملی بیکګراونډ چې کوم دی نو هغې کې خلک ټول لیټ ودونه کوي. بل ګل خان تاڼهدار چې کوم دی ما ته خپله پولیس والا ویلی دي چېرې وي ته کله وردي واچې او دغه وي دا ایکټینګ کوې نو ډېره مزه سره کوي مطلب وي اوریجنلیټي شو کوې او بل بس دی نو دې نه بعد چې اوس لکه مطلب ویښتو کې هم سپین لګېدلي دي که نه نو دې نه بعد چې اوس بیا نور ټیم ورکوم نو ځان سره بیا زیاتې ناجیزه دي بیا ناجیزه دي. زما یو داسې ډراماټایز سیسټم را روان دی چې د هغې نوم دی پښتون ریاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو لپاره ویډیوز کوم تاسو خوښوئ تاسو لایک کوئ هم. نن بیا د عمرزو په سیمه کې موجود یم او په څنګ کې را سره ناست یو شخصیت چې تاسو به د کیمرې په سترګه باندې ډېر زیات کتلی وي کوم ملګری چې دی خوا شاته ناست دی هغه هم تاسو ډېر زیات کتلی دی تاسو لیدلی دی. چا چې سوشل میډیا یوز کړې ده چا چې خاکي کتلی دي نو زه دا نه ګڼم چې دا دوه شخصیات چې کوم ما سره ناست دي دا به څوک نه پېژني. دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی د زړه خبرې به راوړو ستاسو مخکې به ږدو چېرته به ځئ نه ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو جهان مننه ډېره مننه مهرباني. خپله نامه او لنډه غونډه کې پېژنګلي. یاره بس لنډه غونډه کې پېژنګلو زما دا ده چې ګل خان واین زما چینل دی او علي خان زما خپله نامه ده او د شیرپو اوسېدونکی یم. جی علي خان په خاکو کې تاسو ړومبور ورځو کې چې راتلی نو ستاسو بل نیم و بیا ګل خان شو او ستاسو خپل نیم چې کوم دی د علي خان دی. علي خان دا راته ووایه که نه چې ریسنټلی اوس څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې یو درځو ستاسو کویدن وه نو ډېر خلک وایي چې د ده به بچي وي تاسو اوس کویدن وکړه. دا داسې کار دی زمونږ خپل فیملی بیکګراونډ چې کوم دی نو هغې کې خلک ټول لیټ ودونه کوي. نن سبا حالاتو کې چې یاره زما په سوچ باندې د 20-22 سال شي یو هلکه نو هغه له واده کول پکاري او سنت طریقه هم ده نو ځکه دې د حالتو غلطو نه بیا پام نه امان کی. خو زمونږ ایج مطلب دا دی بس اوس 30 ته نږدې دی 30 ته او مړه دا کو زه تاته ووایم نو دا د قسمت خبرې چې کله ستا قسمت کې کم ټایم باندې یو کس راځي نو هغه ټایم باندې ستا دا د هر څه د برې نه نو دا کې اوس نشو ویلی. او بل زما خپل هم ماته مور پلار چې کوم دی هغوی راته بار بار به وي چې هلکه بلکې دی ملګرو اسلم بای چې دی صادق دي دوی به راته وي هلکه وي دا ټیم د نه روان دی وي بیا به خفې نو ما وی یاره مه کوه چې دا لایف هم لږ انجوی کړو. 60 سال لکه عمر شو دا 30 پکې ما په خپله خوښه تیر کړو باقي خو تاسو ته ښه پته ده. موږ ته پته نه لګي دا ولې انجوی کوي چې لکه خلک کویدنو کې وادو کې بیا به ژوند نه انجوی کوي. نه ولې نه انجوی د پاري خو هغه بیا ډېر دغه په خلکو راځي زمیواره مطلب د هغې نه بعد بیا انجوی کوله تا ته ډېر ګران شي. اوس زما فری لایف دی اوس کو زه دوبۍ ته تلل غواړم هر ځای ته زه تلل غواړم زه په اسانه تلی شم او بیا به زه مجبوره یم بیا ډېرې مجبورې خلکو ته راشي. او که نه الریډي وایي دغه دی کور کې داسې څه نشته او داسې څه نشته او داسې چې راځئ ځان سره دا راوله ما ورځې مخکې ګوهر به یې سره انټرویو کوله نو هغې نه مې هم دا پوښتنه وکړه. هغه وایي مخکې خو ښکلی ژوند و اوس چې وایي راوځم نو وایي چې تیل راوړه غوړي راوړه مالګه راوړه ځان سره چای هم راوړه او قیمه هم راوړه.
یاره ګوهر ته خو خدای شته مونږ ډېر وې چې یاره ړومبي کو دې واده کوو نو په صحیح ایج کې به دې کړی او چې اوس دې هم که نو بس اوس ستا مرضي ده خو لکه زه بیا هم خدای پاک دې ورته پکې اوس خیر واچي سړي اوس واده کړی دی نو بس نه خوشحاله دی او نه خفه دی ډیره زیاته مننه ستاسو د کویدن ډیره زیاته مبارک شي او الله دې وکړي چې ستاسو واده هم ډیر زیات زر وشي انشاءالله او داسې مې اورېدلي دي چې وایي د واده هلې ځلې هم ورو ورو شروع دي وي د یخنۍ کې به واده وي اوس دا پته نه لګي چې افوا ده او که په رښتیا دي نه نه انشاءالله خامخا واده خو به کول غواړي نو بس ارادې مې ورته کړي دي مونږ ورته ریډي وه او بس هغوی ته بیا انتظار دی چې هغوی بیا مونږ له کومه نیټه راکوي او بل بس دی نو دې نه بعد چې اوس لکه مطلب وایي ویښتو کې هم سپین لګېدلي دي که نه نو دې نه بعد چې اوس بیا نور ټیم ورکوم نو ځان سره بیا زیاتې هسې ناجیزه دي بیا بیا ناجیزه دي او دغه خوشوې د کویدنې او د واده خبرې قدرمندو علي خان سره به ګل خان سره به ښکلې خبرې کېږي پوښتنه عامې تاسو نه به ډېرو زیاتو خلکو هم دا پوښتنه کړې وي که نه دې سیټ ته څنګه راغلی تاسو چا مجبوره کړی راوستی که نه ستاسو یو خپل شوق و اکثر خلک وایي چې د وړوکوالي نه زما شوق و یاره کو زه درته ریالټي ووایم نو زه خپله پبلک سکول کې وم هاورډ ماډل سکول شیرپو په هغې کې زه تقریبا 8 کلاس کې وم او زمونږ به بیا سټیج خاکې وې نو په هغې سټیج خاکو کې بیا ما خپله منیجمنټ کو هغې هغه طور طریقې هغه سیټینګ او بیا به مې پکې ایکټینګ هم کو بلکې کمفیرنګ به مې هم کو نو زه د هغې ټایم نه بولډ شوم چې کله سړی بولډ شي نو بیا مې د هغې ټایم نه د 10 نه بعد زما بیا شوق پیدا شو میډیا سره چیرې زه مطلب یو فلم جوړ کم بیا ایټ لیست 2015 کې بیا ما یو فلم جوړ کړ میرا گاؤ آدم خیل په هغې کې بیا ما سره یوسف بای د میراوس لالا زوی چې کوم دی عدنان قیس دورانی دا لکان ما سره شو او مونږه میرا گاؤ آدم خیل باندې اردو فلم جوړ کړو سوشل میډیا دپاره سوشل میډیا دپاره خو خیر په سوشل میډیا هم ډېر نه ورکړی او مطلب زموږ د خوش علاقو کې تنګي ایریا کې شیرپو کې عمرزو کې دې کې بیا خلکو د میموري کارډو کې باچولې خو زموږ سوچ بیا دونه نو اما بیا ایویټي خیبر ته یوړو هلته فهمید صاحب ناستو فهمید صاحب راته وی علي خان وی فلم دی ډېر ښایسته جوړ کړی دی خو زموږ چینل پښتو دی ویګنې ما بالا اوس په چینل باندې پلی کړو وی کو دا تا پښتو او وی بل کار وکوي پښتو ډبینګ پې وکړه نو وی داسې کار به وکړو چې بیا به زه په چینل باندې پلی کړم نو موږ وی نه یاره اوس پې پښتو ډبینګ نشو کولی بیا ګرانه وه نو د هغې نه بعد بیا واینز هم شروع کړو خانس پروډکشن باندې فیسبوک لا نو هغه هم ډېر ښه روانو بیا 2018-19 کې بیا عزیر بھائی را سره ملو شو نو عزیر بھائی راته وی چې هلکه راځه خاکې به جوړو نو دا هغې نه هم سټارټ واغېسته او شکر دی بس یو ښه سیټ اپ روان دی لکه زه به اوس دا پوښتنه مو کوم که نه اکثر زه ملګرو نه کوم کله چې زه د سوشل میډیا چې کوم اکټران دي هغوی نه زه پوښتنه کومه چې خلک تاسو ته ګوري که نه نو خلک وایي چې دا ډېر زیات خوشحاله دي دوی هر ټیم خوشحاله وي نو آیا لکه زمونږ په حساب باندې موږ چې ریډیو کې کینو که نه مایک ته کینو نو که زمونږ وجود باندې د دنیا تکلیف وي هغه موږ خلکو ته مخامخ کو نه ځکه خلک وایي دوی ډېر زیات خوشحاله نو تاسو آیا خوشحاله یې که نه ستاسو زړه کې غم شته سوچ شته فکر شته الریډي دنیا د ژوند دی که نه یاره داسې څه خفګان خو را باندې نه راغلی خو شکر دی زمونږ فیملی بیکګراوند ما تاسو د سټارټ کې وي که نه چې په دې خاکو باندې هغوی اعتراض هم کو چې یاره دا موږ سره ججمنټ نه کوي دا ته مه کوه خو بیا هم زما شوق او د شوق انتها ني نو زه دې فیلډ ته راووتم ما به دې نه مخکې د پټرولو کار کو د ډیزلو پمپونو له به مې په ټینکر باندې تیل ورکول نو په هغې کې تقریبا 60-70 لاک روپۍ زما بیا ګیرې شوې نو هغه پیسې زما اوس هم ګیرې دي نو روزګار مې کړي دي لکه بس دغه روزګار هم کړی نو هغې کې بیا لږ خراب شوم نو د هغې نه بعد بیا پراپرټۍ کار هم سټارټ کړ حیات آباد کې اوس خپل د پراپرټۍ کار کوو کورونه جوړو او خرڅو او موږ دوه روڼ یو زما مشر ورور موسی خان دی زه علي خان یم ما دغه دوه روڼ یو او ښه خوشحاله او خشته زندګي تېرو خو میډیا ورسره زه صرف د شوق توجه کوم او انشاءالله زما یو داسې ډراماټایز سیسټم را روان دی چې د هغې نوم دی پښتون ریاست پښتون څوک و د پښتون هسټري به زه راوچتوم
او هغه به د یو ډرامې لکه څنګه چرتغول ډرامه نن سبا مشهوره ده د هغې په ټایپ باندې به یې زه شو کوم. دې کې ما سره بجټ هم ضرورت وي، دې کې ما سره کسان شته هغوی وایي موږ به تا سره بجټ هیلپ کوو. نو انشاءالله زه به د پښتون هسټري خلکو ته په KPK کې ښیم انشاءالله تعالی. دغه مې اراده ده. ډېره زیاته مننه. لکه ستاسو د خبرو دا مطلب راغی که نه چې لکه الرډي تاسو خپل کاروبار هر یو څیز خپله کوئ، لګیا یې پراپرټۍ کار هم کوئ، سوشل میډیا ستاسو شوق دی، ایکټینګ ستاسو شوق دی، د ایکټینګ نه تاسو ته څه آمدني نشته؟ ایکټینګ نه شکر دی، یوټیوب نه موږ ته ښه انکم راځي، فیسبوک نه هم راځي، زموږ فیسبوک چینل مونټایز دی نو انکم خو ترې راځي ماشاءالله ښه ټولو ته. لکه دا اسلم بای ما سره ناست دی، د دم خپل چینل دی، د صادق بای خپل دی، د ګوهر خپل دی، نو کم از کم ده ته هم د میاشتې لکه 60-70 هزار روپۍ اسلم ته راځي. نو داسې زیمه موږ ته کم از کم یاره مړه بس څه به ووایو خو دغه 2-3 لک روپۍ ښه خشته راځي انکم. ډېره زیاته مننه قدرمندو. د علي خان خبرې تاسو اورئ، زړه مې وایي سمې ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړم. ستاسو کردارونه الرډي تاسو خو مختلف قسم کردار کړی دي که نه، کردارونه کوئ الرډي ایکټینګ یو داسې فیلډ دی که نه چې هغې کې یو مختلف کردار کوئ، کوم یو کردار مو ډېر زیات خوښیږي؟ یاره ما خو زیات تر ټیکسي ډرایور هم ډېر کړی دی، هغې کې هم زه ډېر خلکو خوښ کړی. بل ګل خان تاڼهدار چې کوم دی ما ته خپله پولیس والا ویلی دي چېرې وي ته کله وردي واچې او دغه وي دا ایکټینګ کوې نو وي ډېره مزه سره کوي، مطلب وي اوریجنلیټي شو کوې. نو ګل خان تاڼهدار خلک ډېر خوښوي. او بل لکه مختلف قسم زه دغه کوم، ګل خان قصاب ما کړی دی، داسې د ډاکټرۍ مې کړي دي، د بوډا استاد او شاګرد کې دا مې استاد یې زه شاګرد یم، دغه هم خلک ډېر خوښوي. نو مختلف قسم دي خو ایکټینګ دا ده چې ډېر ګران کار دی او د کیمرې په شا باندې خلکو ته د دې ډېرې سختې دي خو هغه په بیک باندې هغه زمونږ مینوالو ته نه ښکاري، خو د فرنټ ته چې مونږ څونه محنت کوو او دغه کوو که نه ډېر سخت کار دی. لکه خلک اکثر مونږ ته وایي یاره وي تاسو ویډیو دا هم نسخه کړه دی کې په دې لایک نه در کوم او دا نه در کوم، نو مونږ وایي زه خیر دی هغه خو ستاسو د مینې او محبت کار دی خو بیا هم مونږ په دې باندې ډېر زیات محنت کوو. بلکل جی ستاسو هغه محنت ما لیدلی دی کله چې تاسو په دې موړی بابا په دغه کې هغه کوم هغه وردی تاسو اچولی وي او تاسو باندې کومې خولې وي که نه، حیرانتیا خبره چې ستاسو بي پي نه ده لو شوې او تاسو هلته بېهوشه شوې نه یې، هغه څونه ګرمي وه هغه ورځ باندې. علي خانه یو کردار راته پلی کې، زما د 400 KPK په شیشه باندې خلک ګوري چې علي خان د هغې خپل کردار نه اوس هغه انداز کې راشئ چې هغوی وګوري هغوی خوشحاله شي، زه هم خوشحاله شم. زما به یو دغه و هغه به ما بار بار وی السلام علیکم ګرانو کټونکو زه یم ګل خان تابعدار نه رښتیا دا ډېر څه وي دا ډېر څه وي دغه خو یو ډایلاګ و. زه یم ګل خان د زمانې وینه مې ماست دانې وي خورې به هندوانې او ته یې ربانې را پاسه شبانې بیا به خلکو ټکې بانې دا ډېر څه وي هلکه دا به ما بار بار وی او دا ټیکسي ډرایور خاکم کوله نو په هغې کې به مې دا بار بار لګیا به وم نو دا مالی مزه م راکول او په دې باندې خلکو خوښ هم کړم. اوس اسلم شاته ناست اسلم په بل ویډیو کې زه راخلم، اسلم ما سره دی، اسلم زما نه هیر نه دی. د 400 KPK په شیشه باندې خلک تاسو ګوري، دې ته به څه وایي چې د 400 KPK سبسکرایب کړي که نه بس داسې یو ګوري او مخکې پې تېر شي. یاره چې کم قسم محنت کوي نو د هغې سیله ورته په کار ده خامخا. اوس کو ته ستا مطلب راغلی او ته د مایک ستا سسټم دی، ته کله یو ستړي پسې ځې کله بل پسې ځې نو دا ته محنت کوې. نو زه وایم چې کم سړی محنت کوي د هغې سیله پکاري نو خامخا ملګرو چې دې دونه محنت کوي او دې راځي او زما غونته کې اسلم غونته کې او د صادق بای ګوهر شو د دې ټولو نه دې انټرویو اخلي او هغه انټرویو بیا تاسو ته په سکرین باندې ږدي نو خامخا یو لایک یو شیر او یو سبسکرایب خو خامخا اټومیټک پکار دی ځکه چې دې سره زمونږ هغه زړونه خوشحالیږي. تاسو ته پته شته مونږ له به چې یو سبسکرایبر راغی که نه نو مونږ به ورته ګډېدو چې هلکه زمونږ یو سبسکرایبر راغلی دی نو خامخا اوس دا دلم پکار دی چې تاسو دله لایک شیرینګ ورکوئ نو دې کې دونه سني خو هغه انرژي به ده کې ایبو کېږي، دی به بیا های لیول ته زور کوي چې یاره ما خلک سپورټ کوي
نو راشه زه به نورم د دې نه ښه کردار ادا کوم. ډېره زیاته مننه. اخره کې پروګرام چې زه کله راټولوم نو زه چې کوم میلمه ما سره ناست وي زه هغوی ته هم یو میسج ورکوي ښکلې غوندې کې. میسیجونه خو ډېر دي په زړه باندې نن سبا پاکستان کې ډېر غټ غټ میسیجونه پراته دي خو زه به پاکستان کې ډېر مشکلات هم دي. یاره مشکلات زمونږ عوام ځان ته پخپله جوړ کړي دي. دا هغه خلک وایي که نه وي زمانه خرابه ده زمانه خرابه ده پښتو متل وي زمانه خرابه ده نو چې زه ټیک شم ته ټیک شې نو ټول حالات به ټیک شي. خو زه به د را روان نسل چې کم دی را روان ماشومان دا ینګ جنریشن چې کم دی زه به دوی له یو دا میسج ورکم چې نن سبا دا کم موبایل چې دی د دې موبایل یوز دوی ډېر زیات کړی دی ماشومانو له خاص کر مطلب ستا به یو رکوټې زوی وي هغه به نه قلاریږي نو مور څه چلو کی مور ورشي په موبایل ورته گیم یا خاکه شوه یا کارټون شو ورشي دا ورته کیدله واله بچي هغه ته ځان بېغمه کي پلار غریبې کور نی هغه مزدورۍ لوتي نو دا راشي او په دې موبایل باندې هغه ماشوم مشغول کی خو دا د ده تبۍ ده دې ته مونږ خلکو سوچ نه دی کړی موبایل یوز خم دی خو خم نه دی دې موبایل زمونږ حجرې ختمې کړې دې موبایل زمونږ رشتې ختمې کړې دې موبایل هلکان او جینکې په بولو بولو روان کړل خو چې ګورم هلک مړ وي جینۍ مړه وي ولې د دې شاته دا موبایل دی نو د موبایل یوز ډېر نه دی پکار نو داسې ډېرې خبرې دي چې زه میسیجز کې ورکم خو دا ډېر ټایم غواړي بالکل نن سبا خو د کتونکو سره هم ټایم نه وي اکثر ټایم نه وي چې وګوري وایي دا څومره منټه ده وایي بس کې پیکه هغوی بس ټیک ټاک ونه تنګ دی ټیک ټاک بس دا وګډې 30 سکنډه ویډیو چې ونه هغه اوس 15 سکنډ ته راله نو هم هغه 15 سکنډه اکثر خلک نه ګوري بالکل مخکې کې دقه خبره هم ټیک ده ګوره مونږ چې کله دا اسلم ناست دی چې کومه خاکه کې مونږه میسیج نه دی ورکړی او اوتې بوتې م کړي دي هغه خلکو خوښ کړی دی خو چې کومه خاکه مونږه یو اصلاحي طور باندې وکړو یو میسیج نه ډکې وکړو چېرې خلک ته سبق واخلي نه ګوري نو دیټس وای لکه ریزن پکار دی چېرې مونږ لږ سوچ وکړو خپله معاشره پازیټیو مایند ته جوړه کړو په ټیک ټاک باندې او هغه کار وکړه که نه چې څوک یې نه کوي نو هغه به وایرل کېږي نو مین خبره دا ده چې مونږه په خپله بیټ خلکو له سپورټ ورکو هغوی له لایک هم ورکو چې څوک د معاشرې غلط عکاسي کوي هغوی له موږ لایک هم ورکو شیر هم ورکو هلکه ویې ګورئ او خلکو ته سینډ کوو وایي لینک مې در سینډ کو لینک مې در سینډ که که نه بلا زویه راشه راشي وګوره که نه ولې غلط خلک مه پروموټ کوه ته صحیح خلک پروموټ کا صحیح عکاسي وکړه نو معاشره به هم ټیک رواني د خلکو مایند به هم پازیټیو سیسټم کې رواني ډېره زیاته مننه علي خان سره خبرې مې زړه غواړي سمې ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړم علي خان داسې خبرې کوي چې بس زه وایم زه ناست یم او زه یې اورم قدرمندو د ټیم کمې وخت کوتا دی زه به اخلم ستاسو نه اجازت هر ځای کې چې خادبات بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما دا ښکلی غوندې کرور علي خان اسلم خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.